سلام دوستانو. که د امریکا ویزا درته مهمه ده، همدا ویډیو تر پایه ووري. په ساده خبرو کې به تاسو ته 10 مهمه خبرونه وایم او د هر خبر تر پایه څه وکړو هم درته وایم. خبر نمبر 1. له 9 جون 2005 څخه د افغانانو امریکا ته ننوتل موقتی بند شوي دي. دا د ولسمشر فرمان دی. خو استثناء شته. د افغانانو خاص مهاجرتي ویزا SIV د امریکایي تبع فوري کورنۍ لکه میړه، میرمن، اولاد او مور و پلار، ډیپلوماټیک ویزې او ځینې ځانګړي معافیتونه. څه وکړو؟ که ستاسې کیس په همدې استثناو کې راځي، پروسه مو مدروي. که نه، تر نوي اعلان پورې سفر مه پلانوئ. خبر نمبر 2. د کډوالو د اسکان برنامه USRAP اوس مهال معلق دی، خو د پچیتو په نم د محکمې حکم وایي هغه کیسونه چې مخکې له 2 جنوري 2005 ته مشروط منظور شوي وو روان پاتېږي. RSC مناو خپل له مستحقو کسانو سره د اړیکه نیسي. څه وکړو؟ خپل فون او ایمیل تازه وساتئ او د RSC پیغامونو ته جواب ووایئ. پیسې مه ورکوئ، دا خدمات بریه دي. خبر نمبر 3. له 9 نومبر 2005 ته مهاجرتي ویزې مرکې د ستاسې د اوسېدو په هیواد کې کیږي. نیشنل ویزا سنټر دیتا NVC وایي. همدا ډول مهالویش کوي. د افغانانو لپاره پرتلې SIV ټاکلې سفارت اسلام آباد دی. څه وکړو؟ که پاکستان، ایران، ترکیه یا بل هیواد کې اوسېږئ، هماغه ځای ته به مو وخت درکول کیږي. ایمیلونه منظم وګورئ. خبر نمبر 3. غیر مهاجرتي ویزې لکه سلانی B1 B2 نور سختي شوي دي. له 2 سپټمبر 2005 ته مرکې معافیت یا د ډراپ باکس نږدې ختم شوی دی. له 6 سپټمبر نه مرکه باید د اقامت یا تابعیت په هیواد کې وي. او ځکه چې نمکل بندي دي، د افغانانو ډېری دغه ویزې عملی نه صادریږي. څه وکړو؟ ترڅو استثناء کې نه یاستئ، په داسې ویزو وخت او پیسې مه مصرفوئ. خبر نمبر 5. ښه خبر د SIV لپاره. RSC مناوایي پروسس روان دی. که د سفر په تنظیم کې مرسته پکار وي، ایمیل ولیکئ siv_ope@iom.int. ټول خدمات بریه دي. څه وکړو؟ له دې ایمیل سره یوازې رسمي اړتیاوې شریک کړئ او د جعلي واسطو نه ځان وساتئ. خبر نمبر 6. SIV لا هم پرانیستی دی. شرطونه: لږ تر لږ 12 میاشتې واجد خدمت. د 9 اکتوبر 2001 نه تر 11 دسمبر 2014 پورې. ورستۍ نیټه د غوښتنلیک یا تکمیل دپاره 11 دسمبر 2020 ته. څه وکړو؟ نن خپله دوسیه منظم کړئ. د کار تایید لیک، سپارش لیک، قراردادونه، بایوډیټا، تذکره، پاسپورت او د امنیتي چیک توضیحات. هر دسته ډیجیټل کاپی هم وساتئ. خبر نمبر 9. د افغانستان TPS یعنی موقتی ساتنه پای ته رسیدلې ده. اعلان 12 می، نافذ 12 جولای 2005 ته. څه وکړو؟ که په امریکا کې یاستئ او په TPS تکیه لرئ، زر تر زر له جدي مهاجرتي وکیل سره مشوره وکړئ چې بدل لاره ومنئ. خبر نمبر 8. دری پارول یا د پارول تمدید د فیس معافیت 11 دسمبر 2020 ته ختم شوی دی. اوس I-142 عموماً د فیس سره استیول کیږي. د فیس جدول په G1055 کې وګورئ. څه وکړو؟ مخکې له ختم شیدو نیټو د فیس لپاره پلان جوړ کړئ او که اړتیا وي د فیس معافیت محدود اصولونو په غاړه کې له وکیل سره سلا وکړئ. خبر نمبر 9. د پناهجویانو د کورنۍ یوځای شول I-730 بیرته روان دی، خو د طب او سفر لګښت اکثر سپانسر ورکوي. څه وکړو؟ که په امریکا کې پناهجویان او د کورنۍ لپاره I-730 لرئ، خپل اسناد بشپړ کړئ او د سفر لګښت پلان کړئ. خبر نمبر 10. د SIV لپاره دریم هیواد مسیر لا هم فعال دی. ځینې افغانان په فلیپین کې پروسس شوي دي او بیا امریکا ته تللي دي. څه وکړو؟ که امنیتي چیک او د اسنادونو پروسې اوږدې دي، د RSC سره خبرې کړئ چې ستاسې لپاره خوبندي برین هیواد مسیر شته که نه. اوس ټاکلین د خلاصه او کارونه. که SIV لرئ یا فکر کوئ چې واجد یاستئ، نن اسناد راټولئ او تر 11 دسمبر 2005 ته مخکې اپلای یا تکمیل کړئ. که USRAP یا I-730 لرئ، خپل تماسونه تازه وساتئ.
هغوی که مشمول یاستئ خپله اړیکه نیسي. که په امریکا کې یاستئ او پارول ختم شیدو ته نږدې دی، د ډي پارول لپاره په وخت I142 واستئ او د فیس پلان جوړ کړئ. د کورنۍ I142 لپاره تازه فیسونه او لارښوونه د USCIS رسمي ویب سایټ په وګورئ. ځکه چې ځاڼې معافیتونه زیاته ختم شوي دي. یو مهمه یادونه، IOM او RSC ټولې خدمات بریا دي. هیڅوک د تاجیل یا نوبت خرڅول حق نه لري. که څوک پیسې درڅخه یو غواړي، راپور ورکړئ RSCMENAFRAUD@IOM.INT. که غواړئ خپل حالت راته ولیکئ SIV کورنۍ I133 یا USRAP یا په امریکا کې سره پارول. ویډیو سره خپل ملګرو سره شریک کړئ چې هغوی هم خبر شي.